د اسلام آباد په ترلاهي شهزاد ټاون سیمه کې په امام بارګاه کې د جمعې د لمانځه پر مهال زوروره چاودنه سوې ده. د لومړنیو او تایید شوو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان شهیدان او له 190 څخه زیات کسان ټپیان سوي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل کیږي. له پیښې وروسته ریسکو ادارې، پولیس او امنیتي ځواکونه سمدستي سیمې ته رسېدلي او سیمه یې کلابنده کړې ده. ټپیان د فیمز فولي کلینیک او سی ډي اې روغتونونو ته منتقل کړل سوي چیرې چې ایمرجنسي نافذه سوې ده. د لومړنیو پلټنو له مخې دا پیښه ښایي ځانمرګی برید و، خو د وروستي ډول ټاکنه به د پلټنو له بشپړېدو وروسته وسي. لوړو حکومتي چارواکو د پیښې سخته غندنه کړې او د لاس لرونکو عناصرو پر ضد د سخت اقدام ډاډ یې ورکړی دی او نورې پلټنې روانې دي. या साहिब जमान अदरकनी वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे हुआ है, वो जगह पे हुआ है, वही है, वो देखो दरवाजा।